وی ابو جهل چې یو کار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه وی ابو جهل چې یو کار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه راشي پاک رسول چې په تپو زما دنانا د دوست دشمن د خپل پردي کوي پختانا جوار کوی کوسکه با تیار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه وی ابو جهل چې یو کار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه کلا چې د کی دی د کوی په سر قدم شی گزار کوی تا با رسول په هغه دم دی پخپل هنر برانی سار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه وی ابو جهل چې یو کار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه اوستو کوی د غزالم ورته کوسا کی ځان یکړو بیمار د قصد پریوت بستر کی درات غوخ کولی گفتار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه وی ابو جهل چې یو کار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه کلا چې خبر شو زمون پاک نبی حضرت کور د ابو جهل ته دتلو یو کنیت وای چې تپوس د دغی خوار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه وی ابو جهل چې یو کار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه کلا چې قریب شو په کوسا د غټ لعینا اروړلو خبر ورته زر جبرائیل امینا وغواړم چې په حال د خبردار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه وی ابو جهل چې یو کار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه کور نه د ظالم چې پاک رسول واپس کیدلو پمنډه ابو جهل ورپسې رازغلیدلو پویا باد اوس پټول سرار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه وی ابو جهل چې یو کار کړم زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه هسې بعد قصد ځان بیمار کما زه پریواتو پخپلا دی کوئی کی بی عزتا لاړو به حساب پدیز مکا کی پخکتا نور بیان به اوس درته اظهار کړم زه
هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه وی ابو جهل چې یو کار کړم زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه خلقو چې رسۍ پد پسیخ کتا کولی واړه لنډې دلې د تنور رسیدلی وایي ابو جهل ګیر قهار کړم زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه خلقو ته دا وایي چې حضور راولي مالا ورشي ورپسې چې یو زره نشي اټاله شابه ورسره خلقه قرار کړم زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه راغ د کوئی خوال سردار دو جهان اوکړو ابو جهل ورته دارنګي بیان زر مکا بهر ستا انتظار کړم زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه اوی پاک رسول چې دی وباسم په دې خیال ایمان بروړې ته په پاک الله رب ذوالجلال بهر بدو کوی دی په تلوار کړم زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه وی ابو جهل چې ایمان روړم رسولا خبره د داستاره ته په سر سترګو قبولا تا سره وعده دغه په جار کړم زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه لاس چکړو ورخ کتا دی کوئی ته پاک حضرت اویز د کوئی نه رزل هغه ساعت بیا وی ابو جهل چې انکار کړم زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه اوی ابو جهل چې ایمان کله روړم داستا پیغمبري اډو د سره نه منم تا سره کینه ابو عزبي سیار کړم زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه وی ابو جهل چې یو کار کړم زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه وای د دنیا عبدالوهاب چې بد قسمتو خو ورته بشان دغه کفر جهالتو ختم پدې زه بخپل شعار کړم زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه وی ابو جهل چې یو کار کړم زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کما زه هسې باد قصد ځان بیمار کړم زه